مور سره ډیر ظالمان خبرې نه کوي لکه مور خو مور ده نو دلته سوې ده لفظ څنګه الفاظ تاته ویم دي والله که ما سره الفاظ شته د مور د رحم په باره کې ابه سخته خبره م کوي ابه ګزار هم در باندې کوي ته به ورته خاندې دا خوند کوي تا سره پلار به درته کنځل هم کوي تا ته به ګزار هم کوي تا ته به سپورې ستغې هم وایي تا ته به وایي کور نه موځه ته به ورته خاندې ته به یې سر چپ کې عقل یاد کړه د مشر سره غوسه خوند کوي هغه مشر نه دی چې هغه غوسه نه کوي هغه زوی ډېر بدبخته دی چې د ده د بد اخلاقۍ د لاسه ده ته پلار غوسه نشي کولی پلار په ځان ډاډه که هله به وګټې دا دنیا او آخرت یاد ساته پلار دومره ډاډه که چې تا ته خبرې هم کولی شي ښه کلاوې تا له سپېړ هم در کولی شي په دې مخ باندې تا له ګزار هم در کولی شي تا د ښځې او بچو په مخ کې بې عزته کولی شي او تا ته وایي چې بار وځه دا زړه هم په هغه کې وي دا نه چې ته دومره غټ بد اخلاقه چې پلار دې غلی ناست چې سړی ډېر بد اخلاقه دی دته څه د مشر سره غوسه خوند کوي کومو کورونو کې داسې مشران دي چې په کشرانو غوسه کوي ګزار کوي اواز کوي د دې مشر خوله او لاسونه ښکلول غواړي د سر ښکلول غواړي دا مشران چې پخوا وو خلکو کې تعلیم دومره نه خو ادب پکې و تربیت یې سم راشه اوس کوڅه سکولونه دي کالجونه دي یونیورسټۍ دي مشران یې دومره سپک کړه لکه په ډیران کې چې ښځله پرځئ داسې ورته نه ګوري په کور کې پلار او مور دا د دې تعلیم مری وجہ سے پتہ ورزو جو پڑھ کے نکلا انہیں بے شعور ہی نکلا میرے وطن میں مروج نصاب کس کے تھے دا څنګه تعلیم دی چې دا دې وکړو ته چې راووتې د تعلیمي ادارې نه تا نه ښه بد اخلاقه تا نه ښه بې عقله جوړ شو تا نه پوره چې کوم دی هغه داسې یو انسان جوړ شو چې تا نه مور پلار تنګ دي تا نه خویندې وروڼه تنګ دي تا نه په کور کې ماشومان تنګ دي د بد اخلاقۍ د لاسه تا نه ګاونډ تنګ دی د الله بنده دا ولې داسې کېږي زما محترم ورونو په خپل ځان به لږ غور کوو